بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن موږ مایکروسافټ ایکسل پروګرام ته چې موږ د مایکروسافټ ایکسل پروګرام درسونه د بیسیک نه شروع کړي دي او انشاءالله چې رو رو به ایډوانس طرف ته که ژوند باقي و او ژوند یاري وکړو نو رسیږو به او همداسې به چې دی په وینډوز 11 کې په وینډوز 11 کې به هم کار کوو او د دې ترڅنګ په مایکروسافټ ایکسل کې ورډ پروګرام کې په پاور پوینټ کې په ایکسس کې په فوټوشاپ او کولورا کې او په ځینې نورو پروګرامونو کې به چې دی موږ کار کوو. خو د دې نه مخکې که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د یوټیوب چینل زموږ د سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسې ته در ورسیږي. راځم دلته چې دی زه په دې سټارټ بټن باندې چې دی په درس باندې سټارټینګ کوم چې زموږ دا ویډیو اوږده نه شي. رایټ مې کلیک په سټارټ باندې او رن کمانډ ته رالم او په دې رن کمانډ کې چې دی تاسو ته ما مخکې درسونو کې ښودلي وو نو راشئ تاسې رن کمانډ کې ایکسل ولیکئ او دا له دې ځای نه تاسو اوکې کړئ نو موږ سره چې دی د ایکسل پروګرام به موږ سره چې دی خلاص شي. زه په دې بلینک اور بوک باندې کلیک کوم او د هغې نه وروسته چې دی زه راځم دلته په دې ځای کې موږ سره څه شی دی دې ځای کې موږ سره چې دی دا نمبر سیکشن دی. په نمبر سیکشن کې چې دی زه به راشم د دې ځای نه مثال که زه دلته ولیکم د دې ځای نه زه سیلري ولرم د دې ځای نه معاش سیلري مثلا ما سره دا 9000 او دلته چې دی زه به ولیکم 12000 دا چې دی موږ د دې ځای نه دا سیلري چې ده د دې ځای نه ما ولیکله زه راځم دا ما انتخاب کړه یا دا سیلري یا دا معاش چې موږ سره دی دا په څه کې دی ډالر کې دی افغانۍ کې دی په پونډ کې دی څه کې دی نو زه راځم د دې ځای نه اول چې دی زه به دلته کلیک کوم د دې ځای نه نو ګورئ دلته چې موږ سره مختلف ډول سیمبل شته دی یعنې شکلونه د پیسو شته دی لکه موږ چې څنګه په افغانۍ کې چې دی اف لرو نو دا هم موږ لرو د دې ځای نه. ګوره دلته چې دی موږ به د دې ځای نه ورته ډالر ساین انتخاب کوو او که بیا راشم زه به ورته وایم چې نه ماته یونایټډ کینګډم راکه راته پونډ راته راکه چې مثلا دا موږ سره په پونډ کې دی یا چې دی د دې ځای نه زه ایرو اخلم نو دا په ایرو کې موږ اخیستلی شو او که دا چې دی زه راشم د دې ځای نه په چاینا کې واخلم نو چاینا کې دا موږ اخیستلی شو. دلته به زه راشم دا به بېرته جنرل کې والم نو جنرل کې دا تاسې اخیستی شئ د دې ځای نه. که تاسو د دې سره اف راولئ افغانۍ راولئ نو افغانۍ هم موږ دې سره راوستلی شو نو موږ به په دې نقطه کې دلته کلیک په دې وړه نقطه باندې بیا به راشو دلته مور اکاونټس فارمیټس ته به راشو د هغې نه وروسته چې دی په دې ځای کې په دې اکاونټ سیکشن کې په دې ځای کې لیکل شوي دي چې دا سیمبل که دې سیمبل کې تاسو د دې ځای نه ای پریس کوئ تر هغې ای پریس کوئ چې ای اف ان ته مو ویسي د دې ځای نه نو دا ای اف ان ته موږ د دې ځای نه رالو دا ما اوکې کړو نو د دې ځای نه چې دی موږ په دې کې افغانۍ هم اخیستلی شو که په موږ معاشات چې دی په افغانۍ وي. که زه راشم د دې ځای نه او دا چې دی بېرته به زه راشم مور کمانډ ته په دې ځای کې چې دی تاسو به راشئ او دا نن به انتخاب کړئ. نن مطلب دا دی چې دا څه چې دی دا کومه ساین چې موږ اخیستی دا ماته مه راکوه نو د دې لاره نه چې دی دا تاسو ختمولی شئ. که تاسې دلته راشئ د دې ځای نه او دا بېرته زه جنرل نمبر ته کړم اوس راځم د پرسنټیج ساین ته راځم. پرسنټیج ساین چې دی دا په سلو کې ضرب ورکوي په اتومات ډول باندې نو دا هم موږ د دې لارې نه استعمالولی شو چې موږ په دې ځای کې پرسنټیج ساین به څنګه یوز کوو نو دا په دې لار کې استعمالیږي موږ دا استعمالولی شو. که ووایم چې بېرته زه خپل عادي حالت ته راولم نو بیا راشه د دې ځای نه جنرل انتخاب کړه موږ سره به بېرته جنرل کې راشي. بیا راځم دا کاما سټایل ته تاسې وګورئ کاما سټایل نو دا به په 1000 کې چې دی د زرو نه چې جګېږي نو دلته به د یو کامي علامه باندې کامي علامه به راځي د دې لارې نه دا تاسو اخیستی شئ او که غواړئ چې دا بېرته نه راولم نو بس صرف تاسو به راځئ جنرل ټکس واخلئ د دې ځای نه جنرل نمبر به هلئ د دې ځای نه موږ دا اخیستی شو. که زه بیا راشم دلته ما کلیک کړه د دې ځای نه دلته چې دی دا ما واخیسته نو دوی دا ډاټ ډاټو ته ورکړل دا ډاټ ډاټ که تاسو ډېرول غواړئ کمول غواړئ که ډېرول غواړئ ګوره دا ډېروم یا چې دی د دې ځای نه زه دا ډیکریز دا وګوره ډیکریز ډیسیمل او بیا چې دی انکریز ډیسیمل موږ د دې ځای نه اخیستلی شو چې څنګه موږ ډاټ ډاټ ډېروو مالته ډېرېږي د دې ځای نه نو دا چې دی ما سره په دې ځای کې ډاټ ډاټ موږ کمولی او زیاتولی شو. که زه راشم جنرل په عمومي توګه موږ سره دا نمبر جنرل دی. اوس راځم زه دې باکس ته راځم په دې ځای کې د دې کار تاسو ته زه در وښایم چې دا ډېر مهم درس دی او ډېر مهم ځایونه دي. زه غواړم که اوس په عمومي توګه باندې موږ په ایکسل کې 1 2 3 حساب لیکو نو دا موږ سره په څه کې راځي دا موږ سره په عام نمبر کې راځي. جنرل مطلب دا دی چې دا موږ سره په عمومي نمبر کې راځي عمومي. که زه وغواړم دا نمبر ته کنورټ کړم یا تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې دا خو ما سره جنرل نمبر دی دا ماته نمبر ته کنورټ کړه نو د دې لپاره به بیا تاسو راځئ په دې نقطه باندې تاسو کلیک کړئ چې کله دا لیست تاسو ته راغی په دې لیست کې به تاسې راشئ نمبر به والئ. صرف دوغومره فرق دی د جنرل او د نمبر سره چې دا دلته یو 2 ډیسیملو ته ورکړي یو 2 ډاټسو ته ورکړي. که تاسو دا ډاټس د دې نه ډېر کړئ مخکې مې درته ویل ډېرولی شئ او د دې نه چې دی دا کمولی شئ. یا که تاسو راشئ دلته کرنسي سټایل ته راشئ. کرنسي سټایل مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ چې دې ته څه ورکوئ دې ته یو سټایل د پیسو هغه ډول سټایل ورته ورکوئ چې څنګه ورسره په دې ځای کې دا د ډالر نښه راغلې د دې
ځای نه. که تاسو غواړئ چې راشي دلته زه به کلیک کړم د دې ځای نه، د دې ځای نه چې دی زه کلیک کړم دلته او د کرنسي سټایل په ځای باندې به زه ورته اکاونټس ورکړم. نو د اکاونټس رول دا دی چې د پیسو نښه چې ده دا په دې سر کې راځي او د کرنسي چې ده دا دې سره نښتې راځي. نو ځکه بیا راشم د دې ځای نه فرق د کرنسي سره او د اکاونټ فرق صرف دا دی چې هغه څنګ کې راولي دلته او دا چې دی په دې ځای کې موږ سره په دې سر ته راځي د دې ځای نه. اوس راځم دلته چې دی موږ سره شارټ ډیټ دی. شارټ ډیټ نه مطلب څه دی چې شارټ کټ یې موږ سره دی کنټرول پلس سیمی کالم چې دی ال سره نښتې بټنه ده څنګ کې خلاص ته. نو د دې لارې نه چې دی دا موږ اخیستلی شو. دلته چې دی ډیټ شو نو دا که تاسو راشئ د دې ځای نه او شارټ ډیټ د دې ځای نه والئ نو تاسو چې دی د دې ځای نه لانګ ډیټ هم اخیستلی شئ چې په دې ځای باندې کلیک کوئ فرایډے جولای 14 2021 کال. نو د دې لارې نه چې دی موږ لانګ ډیټ او شارټ ډیټ اخیستلی شو. بیا راځم دلته مې کلیک کړی د دې ځای نه موږ بېرته دا اخیستی شو په خپل عادي حالت کې. کنټرول شفټ سیمی کالم دا موږ سره د وخت یعنی د ټایم شارټ کټ دی چې موږ یو ټایم هم اخیستلی شو دې ځای کې. که زه راشم د دې ټایم سره دلته وګورئ موږ د دې ځای نه یو ټایم اخیستی شو. که زه وایم دا سیکنډونه مو سره راکړه نو بیا تاسو کلیک کړئ دې ځای کې به موږ سره دا سیکنډس هم راشي. په ایکسل پروګرام کې د ډیټ د انسرټ کولو شارټ کټ چې دی موږ سره د شفټ کنټرول سیمی کالم او د ټایم شارټ کټ چې دی موږ سره کنټرول پلس شفټ پلس سیمی کالم چې دی دا موږ سره د دې شارټ کټ دی او دا موږ استعمالولی شو د دې لارې نه. نو راځم دا د دې ځای نه زه ډیلیټ کوم. اوس بیا راځم دلته چې دی دا ما د دې ځای نه کاپي کړه دلته مې تاسو سره دلته مې دې ځای کې دا پیسټ کړه. زه به دا د دې ځای نه ډیلیټ کړم بیرته. اوس راځم دلته چې دی ما کلیک کړه د دې ځای نه او دا مې انتخاب کړ ټول. زه به راشم دلته جنرل نمبر ته. په جنرل نمبر کې چې دی اوس وروسته راځم دلته چې دی موږ څنګه اوس راځم دلته چې دی په دې ځای کې به زه پرسنټیج یوز کړم چې دا په 100 کې یعنې په 100 کې ضرب ورکوي نو به ډایرکټ چې دی موږ د دې ځای نه دا راوستلی شو. بیا راځم دلته مې کلیک کړی د دې ځای نه وروسته چې دی دا فریکشن مطلب دا دی چې زه کله په ایکسل کې چې دی یوه ستونزه غټه ستونزه دا ده که موږ ولیکو 1/2 او زه دا انټر کړم نو 2 جن یعنې جنوري دا تاریخ راته راکړي. نه زه ورته وایم چې ما ته تاریخ مه راکوه د دې په ځای باندې ما ته زما خپل عدد په کار دی. نو د هغې لپاره به تاسو بیا راشئ دلته او دا چې دی دا به تاسې فریکشن ته به دا واړوئ. فریکشن نه مطلب که زه راشم 0.5 دا زه ولیکم د دې ځای نه. اوس چې دی ګوره دا مقص جین ځکه راځي چې دا په دې کې دا فارمیټ دی 0.5 دا به تاسو د دې ځای نه یوز کوئ. اوس زه راځم دلته ګوره فریکشنز ته راځم او په فریکشن کې چې دی تاسو دا انتخاب کړئ د دې ځای نه به موږ سره په دې ځای کې 1/2 راشي یعنې کسري عدد موږ په ایکسل پروګرام کې چې دی دا ځان سره لیکلی شو او دا راوستی شو. که زه راشم دلته په دې ځای کې ما کلیک کړم د دې ځای نه چې دی تاسو دا سینټیفیک ته وګورئ. سینټیفیک چې دی دا ایکسپوننټ دی ایکسپوننټ دې ته وایي چې کله موږ دلته یو غټ عدد ولیکو او دا موږ انټر کړو نو دا وګورئ تاسې په دې ځای کې دا ایو ته ورکړي. ای نه مطلب دا د ایکسپوننټ چې دا د ریاضي هغه د ریاضي فارموله ده موږ د دې ځای نه دا استعمالولی شو. په دې ځای کې چې دی د ریاضي کار کېږي دا د څنګه کېږي نو دا چې دی د دې ځای نه په دې ځای کې مثلا قوس شروع 2.3 یا په توان د 3 یا چې څنګه 3 د دې ځای نه راخیستل کېږي او د هغې نه وروسته قوس شروع د هغې نه وروسته بیا په توان د 2 بیا په سر یې ورته ای لیکل کېږي. نو دا په دې شکل باندې راځي. نو دا د ریاضي هغه عملیه شو چې موږ په ریاضیاتو کې دا استعمالولی شو چې ریاضي عملیې په دې کې موږ اجرا کولی شو. اوس راځم دلته چې دی ټیکسټ ته په دې نمبر کې چې دی زه به راشم دلته او د دې ځای نه به زه ټیکسټ واخلم. ټیکسټ مطلب دا دی که کله موږ راشو مهمه خبره دا ده که تاسو چېرته امتحان ته لاړئ زه په دې خاطر تاسو دا خبره کوم چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ او دا ښه زده کوئ. که هر ځای ته امتحان ته لاړئ نه وي په ایکسل پروګرام کې تاسو ته لیکي چې 0.2 داسې یو نمبر تاسو ته لیکي او دا چې کله انټر کړي نو هغه 0 ونه ورک شي. د دې لپاره چې دی تاسو ته و چې دا 0 ماته راوله بېرته باید ورک نه شي. نو دا به موږ څنګه کوو د دې لپاره چې دی تاسو به مثلا زه وایم چې دوغومره ځای زه انتخابوم دلته چې دی زه دا نمبر لیکم دلته به بیا تاسو راشئ او دا ځای چې دی تاسو به دا ټیکسټ ته به واړوئ. چې کله هم ټیکسټ ته واړو اوس زه راځم د دې ځای نه لیکم 0.2 دا اوس ګوره دا اوس موږ سره په دې ځای کې دا 0 نه ورکېږي خو ولې دې سره چې دی دا ټیکسټ ته واوښتو او په ټیکسټ ته چې واوښتو په دې کې چې دی موږ سره یو ایرر هم راغی چې دغه کومه یوه دغه شنې لیکي دي دا پکې راللي. که تاسو دا لیکي ختمول هم غواړئ نو تاسو به راشئ دې فایل ته بیا به راشئ دې اپشنز ته بیا به راشئ تاسو دې فارموله باندې به کلیک کوئ بیا چې دی انیبل بیکګراوند ایرر چیکینګ نه به ټیک مارک لري کړي دا به اوکې کوئ. اوس چې دی موږ سره دا زموږ د ټلیفون نمبر چې دی په خپل ځای باندې راغی او 0 ورسره راغی.
بیا چې زه کله په دې ډایلاګ باندې کلیک کوم نو دا چې دی موږ سره د ټیکسټ چې یو نمبر و په دې ځای کې سپیشل کریکټر زپ کوډ هر څه تاسو یو په یو د دې ځای نه اخیستلی شئ په دې کې چې دی تاسو د دې لارې نه یوز کوی شئ چې دې باندې به موږ وروسته چې دی پوره یو لیکچر به د خیره که ژوند باقي و موږ به په دې کسټم نمبر باندې به موږ پوره یو لیکچر درس د خیره ورکوو که ژوند باقي و چې په دې کې ډېر زیات مهم کارونه کیږي او ډېر مهم درسونه دي دا که تاسو چې دی د بیسیک نه زده کړ انشاءالله چې په آینده کې به بیا تاسو ته کوم مشکل نه وي که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل مو سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي او تاسو اونه استفاده وکړئ د الله په امان